تازه او بد خبر د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي لوبغاړی نور احمد لکړوان هم د خطر سره مخ شو. دا چې څنګه ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر سبب پوه شئ. ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. دغه ټولو ته معلومه ده چې د کرکټ اکثره لوبغاړي رسمي لوبو ته د داخلېدو پر مهال 2 یا 3 کاله عمر کم ورکوي. دا چاره د دې لپاره ترسره کوي چې دوی زیات کرکټ وکړي او زر تقاعد نشي. اوس د کرکټ د تنکي او لوبغاړو عمرونو برخو کې هم ستونزې شته او نړیوالې وخت نه وخت یادونه کوي. تازه د استرالیا پخوانی توبهونکی اوسنی کرکټ مبصر ډین جونز هم د نور احمد د عمر په اړه د تحقیق غوښتنه کړې ده. ډین جونز دا خبر وروسته له هغې کړې چې پاکستانی خبریال ساج صادق د ځینو لوبغاړو د عمرونو په اړه خبره کړې ده. ساج صادق د هندي منجوټ کرلا په اړه تازه څرګندونې کړې دي. منجوټ کرلا د هندوستان د 19 کلنو لوبډلې لوبغاړی و. د 2013 میلادي کال 19 کلنو نړیوال جام په لوبه کې سلیزه ووهله او هندوستان یې په اتلولۍ ونازوه. د صادق په خبره ډیری لوبغاړي د زیات عمر وي خو هغوی عمرونه کم ښیي او دا د دې سبب شوی چې کرکټ کې ستونزې جوړې شي. منجوټ کرلا اوس 2 کاله له نړیوال کرکټ او 1 کال له هندي داخلي کرکټ څخه د عمر د دوکې پر بنسټ ځنډول یا محروم کړل شوی دی. اوس مهال د 2 نورو هندوانو نیتیش رانا او شیوم ډوبي عمرونه هم تر څېړنې لاندې دي. ډین جونز د نور احمد په اړه ویلي که چېرته د عمر خبره وي بیا نو باید د نور احمد لکړوال عمر هم وڅېړل شي. ډین جونز وایي نور احمد د آی پی ایل سیالیو لپاره نوملیکنه کړې وه. د آی پی ایل اپلیکیشن کې افغان کرکټ بورډ لیکلی و موږ هم یو 14 کلن لوبغاړی لرو چې ښه توپ اچونه کوي. ډین جونز ویلي چې نور احمد وایي زه 14 کلن یم خو له څېرې 18 کلن بریښي. نور احمد د اسیا د تنکیو یا یوت کلب لوبو کې هم ښه وځلېد او له هغې وروسته د شپږیزې کرکټ لیګ په اوږدو کې له میساینک لوبډلې سره هم ښه وځلېد. اوس د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې سره په افریقا کې د نړیوال 500 اوریز جام لوبولو لپاره مل دی. نو دوستانو تاسو څه فکر کوئ چې نور احمد لکړوان به څو کلن وي؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.